بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، څنګه کولی شو د ټیک ټاک څخه بغیر له وټرمارک څخه ویډیوګانې ډاونلوډ کړو. نو لومړی راځو، بعضې ویډیوګانې ډاونلوډ هم نه لري. نو کله چې ویډیو باندې شیر باندې کلیک کوو، پاس کاپي لینک یې لیکلی دی، کاپي لینک باندې کلیک کوو او د ویډیو لینک رااخلو. نو په دې طریقه سره موږ کولی شو چې ویډیو بغیر د وټرمارک څخه ډاونلوډ کړو او په خپل موبایل باندې ولګوو. کله مو چې کافي لینک وکړ، زه اوس په طریقه کې درته وایم، ګورئ ډاونلوډ هم نه لري، پاس کافي لینک یې لیکلی دی. نو په کافي لینک باندې کلیک کوو، هغه لینک را اخلو. کله مو چې لینک را واخیسته، نو اوس راځو دلته پلی سټور ته راځو. پلی سټور کې یو اپلیکیشن ده، یو برنامه ده، د هغې څخه په استفادې موږ کولی شو چې هر ډول ویډیو له ټیک ټاک څخه ډاونلوډ کړو او بیا یې په خپل ټیک ټاک باندې ولګوو. لکه ټیمیټ په نوم باندې، یعنې ویډیو ډاونلوډر فرام ټیک ټاک نو وټرمارک ټیمیټ. نو دا هغه پروګرام دی چې بغیر له وټرمارک څخه موږ هر ډول ویډیو ډاونلوډ کولی شو. تیار انسټال کړی دی. نو راځو ویډیو ته، اپلیکیشن ته راځو. زما په موبایل کې تیار انسټال ده، دلته یې وګورئ، تاسو یې کتلی شئ. نو کله مو چې دلته کلیک وکړ، دا پروګرام چې تاسو یې ګورئ، د دې پروګرام په واسطه کولی شو چې بغیر له وټرمارک څخه ویډیو را ډاونلوډ کړو. نو دا اوس اوپن کیږي. کله چې اوپن شي، نو دلته یو خانهالي پاس وګورئ، پیسټ ټیک ټاک لینک هیر. نو دلته خپله کوم لینک چې تا راهیستی په خپله پیسټ کیږي. که چیرې نه پیسټ کړي، بیا به تاسو پیسټ کوئ. وګورئ په خپله پیسټ شو. نو دلته د لاندې یو چیک یو آر ایل د بل ډاونلوډ دی. که چېرته د لینک ګورئ چې هماغه لینک دی که بل دی، که چیرې هماغه لینک وي، نو ډاونلوډ باندې کلیک وکوئ. ډاونلوډ باندې زه کلیک کوم، تاسو وګورئ دلته ویډیو ډاونلوډ سټارټ شو. کله چې ویډیو ډاونلوډ سټارټ شي، وګورئ زه اوس درته ښیم چې څنګه بغیر له وټرمارک څخه ویډیو ډېره په ساده او ښایسته ډول راخیستل کېږي. وګورئ ما زیاتې ویډیوګانې راخیستې دي بغیر له وټرمارک څخه. اوسنۍ ویډیو دا ده ما راواخیسته، کوم وټرمارک هیڅ به نه لري. ستاسو موبایل کې تاسو یې کولی شئ چې په خپل ټیک ټاک یې بیرته پورته کړئ. نو په ډېره ښه او ساده طریقې سره موږ کولی شو د ټیک ټاک څخه بغیر له وټرمارکه ویډیو را ډاونلوډ کړو. نو دا وه د ټیک ټاک څخه بغیر د وټرمارک څخه د ویډیو ډاونلوډولو طریقه چې تاسو سره مو شریکه کړم. نو داسې تاسو دلته ګورئ، ما زیاتې ویډیوګانې راهیستې دي. هره ویډیو چې وغواړم زه په خپل ټیک ټاک پورته کولی شم، کوم وټرمارک به نه لري. په هغه ویډیو به زما د ټیک ټاک وټرمارک له هغې وروسته راځي. نو بعضې خلک حیرانه وي چې دا ویډیو له کومه پیدا کړم، د بل چا ویډیو څنګه بغیر له وټرمارکه پیدا کړم. نو په دې طریقه سره د هر چا ویډیو تاسو راهیستی شئ بغیر له وټرمارک څخه او په خپل ټیک ټاک باندې یې لګولی شئ. نو ګرانو ملګرو، که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي، له نورو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ، تر څو نور ملګري هم ورڅخه برخمن شي. نو ګرانو ملګرو، دې ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره ویډیو شیر کړئ. نور مو په خدای سپارم. د خدای په امان.